دا د نومان د تاییدونکو د نومونو لیست پاڼه ده. د فورمې ډکول په لاندې ډول کیږي. لومړی فورمه کې نوم او بیا تذکیرې څټ وګورئ. هلته د سټیکر شمیره به د نوم ثبتونې د تصدیق شمیرې په ځای کې ولیکئ. دې پسې ولایت او د تذکیرې ګڼې ولیکئ. د ګوتې نښه ځای کې د اړوند کس ګوته ولګوئ. تاسو کولی شئ ډیجیټل فورمه له www.nurrahmanlewal.com/ټاکنې څخه راښکته کړئ. فورمه رنګه یا توره او سپینه چاپولی شئ. په یوه فورمه کې 10 تاییدي رایې رسولی شئ. د هر ولایت لپاره بیله فورمه وکاروئ. د بیلګې په ډول که 8 کسان د یوه ولایت وي او 2 کسان د بل ولایت، یوه ولایت 8 کسانو لپاره یوه فورمه ډکه کړئ او د بل ولایت 2 کسانو لپاره بله فورمه ډکه کړئ. د نوم ثبتونې د تصدیق شمیره د هغه سټیکر شمیره ده چې ستاسو د تذکیرې په شا سریښ دی. که ستاسو تذکیره سټیکر نه لري نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د روان کال د مرغومي په لومړۍ نیټه چې د 2013 کال د ډسمبر 22 سره سمون خوري د رایو ورکوونکو ثبتول پیل کړي. تاسو کولی شئ د کورنۍ غړي، خپلوان او ملګري مو د رایو ورکولو لپاره ثبت کړئ او په تذکیرې سټیکر ولګوئ او بیا د تاییدي رایو فورمه ډکه کړئ. په پای کې د بشپړې شوې فورمې عکس راولیږئ او د اصلي سپارلو لپاره زموږ سره له لاندې لارو اړیکه وکړئ. برېښنالیک leval@nrleval.com. ټلیفون شمیره 020 254 925. واتساپ، وایبر، ایمو، ویچاټ شمیره 020 254 925. فیسبوک، ټویټر، سکایپ پته NR Leval.